انما الاعمال بالنیات دا عملونو دار و مدار ټول په نیتونو دی. مونږ د ورځې څومره کسان جنازو لزو که نزو؟ جنازې له هرې جنازې لزو. خو مونږ یوه ورځ نیت دا نه دی کړی. مونږ چې حاضري کوو یاره دی راغلی او زه به ځمه، دی زمونږ غم له راغلی او د ده جنازې له به زه ځمه، او دی راغلی و او خلق به بیا وایي چې دی رانغی نو زه به حاضري کوم چې خلق مې ویني. نو څومره لوی عمل مونږ وکړو خو چې نیت هم دغه دی هېڅ راته میلاو نه شول. حدیث مبارک کې راځي چې څوک جنازه د خالص د الله د رضا لپاره مړی وشو ته جنازې له روانېږي، وایي د مسلمان په مسلمان حقونه دي. اخري حق دا دی واتباع الجنائز چې د ده د جنازې ته به حاضري کوي. نو دا د مسلمان په مسلمان حق دی. زه د الله یو حکم ژوندی کوم د کوره ووتلم او جنازې له لاړم چې په دې نیت جنازې ته حاضر شوې نو چې څوک جنازه وکړي الله ورله یو قیرات اجر ورکوي. یو قیرات اجر چې په دې نیت یې وکړي چې دا مسلمان او د مسلمان په مسلمان حق دی، دا ما د الله یو حکم ژوندی که بس که چا ولیدم او که وی نه لیدم یو قیرات اجر الله ورکوي. صحابه کرامو تپوسو کوي یو قیرات اجر څومره دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي لکه د احد د غر عمره سره زر او سپین زر چې د الله په لار کې خیراتي ورکړي دومره اجر نه په جنازه میلاو شو. او بیا چې د جنازې نه پس چا دپن ته حاضري وکړله، د مړي قبر ته لاړه او د هغه په دپن کې حاضري وکړله، نو احادیث مبارکو کې راځي الله ورله د یو بل قیرات اجر ورکي. نو یو قیرات هغه یو قیرات دا د دوو قیراتو اجر وګټو واپس کور ته راغی. دا صرف په نیت باندې. نو چې کم عمل کو خالص د الله د رضا دپاره کو دا به فایده راوړي، دا به رنګ راوړي او دا به تا ته بندې لارې کولاوي خو چې نیت ته خالص هیڅ لالچ نه ساتم، مینه کوم خالص د الله د رضا دپاره کوم، دا کار کوم خالص د الله د رضا دپاره کوم. ته بیا ګوره چې الله بندې مخې کولاوي که نه یې کولاوي، چې الله بندې مخې کولاوي که نه یې کولاوي، خو چې نیت ته خالص